عن سهل بن ساعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطره. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما د امت خلق به همیشه په خیر باندې وي تر سوچ دی پر جماعت کی تلوار کوي. نو پر جماعت کی تلوار کول رو جماعت په جلتی سره کول دا مستحب طریقه ده چې ته پر جماعت کی تلوار وکي. ته دا پته ولګي چې نمر پروته دی او وخت داخل شوی دی نو بیا به اساریږي نو بیا به فورا چې کوم د جماعت کې عائشه رضی الله تعالی عنها دوه صحابه رالو وته ویل چې زمون په علاقه کې دوه صحابه دي او یو رو جماعت په تلوار سره کوي په جلتی سره او دغه سی بیا منظم په جلتی سره کوي او بل چې هغه تلوار پر رو جماعت لیټ کوي او ور سره بیا منظم نا وخت کوي کم یو په حق باندې دی یعنی کم یو افضل دی. نو عائشه رضی الله تعالی عنها ویل چې دا کم یو تلوار او تادی کې دا څوک دی او عبد الله ابن مسعود دی ابن مسعود په حق باندې دی دا کار دا چې کم دی افضل دی. مستحب طریقه دار چې کله وخت داخل شي او ته پته ولګي چې وخت داخل شوی دی نو بیا پر جماعت کی تلوار په کار دی. نو یو مسله دار چې په افطار کې بچ کم دی پر جماعت کی به تلوار کې چې ته پته ولګي چې وخت داخل شوی دی بیا به چې کوم نه ځان باندې نه وخت کې نه چې لا ټیم نه داخل شو پلاني اذان نه دی کړی نه بس ته پته و چې وخت داخل شو او نمبر پر وته نو فورا به رو جماعت. دویم نمبر دا دی چې رو جماعت دی وکړو اول به چې کوم د رو جماعت کې روټي خوري داغه نه پس پمونځ کې دا نه چې رو جماعت کې چې روټي به بعد کې خورا اول به مونږ کو نه اول به چې کوم د روټي خوري داغه نه پس پمونځ کې دا چې ته مونږ کې پمونځ کې د روټي سوچنه کې انده خبره نه ده او چې ته روټي خوري پر روټي کې د مونږ سوچونه کې نو دا چې کوم د افضل ده چې ته پر روټي کې د مونږ سوچو کې چې مونږ بم کوما او چې مونږ ته ولاړ پر روټي سوچونه کې چې روټي بم خورم دا نه خبره ده د تمام طعامونو کې دغه حکم دی چې او روټي تیار او اول به روټي خو دغه نه پس چې کوم د بیا عبادت ته کې نو عبادت ته ځان اوسګار دغه نه پس چې کوم د بیا عبادت کې چې ستا عبادت هغه په سکون او آرام سره وي. دریم نمبر طریقه هغه دا چې د افطار د رو جماعت په وخت کې چې کوم دی د سنت طریقه دا چې ته د رو جماعت دعا ووي او هغه اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت واصوم غدا من شهر رمضان نويت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت. دا دوا باید چې ته د رو جماعت په وخت کې وای. څلورم نمبر دا دی چې یو سړی رو جماعت کاو روزه ماته ولا او دته دا شک شو چې ټیم داخل شوی دی کنه دی داخل شوی چې وخت په داخلي کو بنئ نور په پریوته کو بنئ پریوته باران دی سوجه ده او ته پته نه لګي نو په داسې وخت به دا رو جماعت یې کنه نو په داسې وخت کې به کوم دی دا رو جماعت نه کوي روزه به نه ماتي انتظار وکړي. پنځم نمبر دا ک یو سړی روزه ماته کړو دا ګمانو چې وخت داخل شوی دی او ټیم پوره شوی نور پریوته دی او په بعد کې چې کوم دی دا معلوماتو شي چې نور خو نو پریوته او ټیم نو داخل شو د رو جماعت وکړي و نو وس په دا د روزي قضا راوړي او کفاره چې کوم دی هغه پې نشته دی. دا سي شپږم نمبر مسله دا ده چې یو سړی د روټي خوړه رو جماعت یې وکړو او دته دا هیڅ پته ولګي چې وخت داخل شوی او کنه داخل شوی بالکل د حالاتو خبر نشو چې قصه څنګه و خو بس رو جماعت یې وکړو او دته د هیڅ خبرې د معلومات نشو چې وخت به داخل او وخت به نو داخل نو په داسې حالت کې هم د قضا راوړي ځکه چې هیڅ پته نه لګي کله چې د وخت نه مخکې چې کوم د رو جماعت کلیو نو په داسې حالت کې به کوم د قضا راوړي کفاره پې نشته. یو سړی د چې هغه رو جماعت کې دوه کسو ترالو وته ویل چې ټیم داخل شوی د رو جماعت کا او دوه کسو له بیا نور رالو وته ویل چې ټیم نه داخل شوی رو جماعت وا اچھا چې وته ویل چې رو جماعت کا د اقي خبره ومنه او د روزه را واهسته ماته کا او بیا په بعد کته پته ولګي چې ټیم نو داخل شوی او وخت چې کوم دی نور نو پروته وخت نو رسیدلې نو په دې حالت کې به دا قضا راوړي او کفاره پې نشي ځکه چې هلته ګواهان چې کوم دی هغه دوه طرف ته برابر دي. اتم نمبر دا مستحب طریقه دا چې په جماعت کې کم روټي خوري د صحت لپاره هم برابر او چې په بعد کې ته بیا عبادت ته چې کوم دی هم په صحیح طریقه باندې ودرېږي هغه فرض منځونه دي او که تراویح دي چې پای کې ته بیا په صحیح طریقه باندې ودرېږي او ستاسو صحت لپاره دا هم برابر ده چې ته روټي لږ کم وخوري او بده کې ثواب هم زیات دی چې په جماعت کې کم روټي خوري بده کې ډېر ثواب دی په ځای د دې چې ته ډېر روټي خوري په ډېر روټي کې ثواب نشته دی روټي چې ته په جماعت کې کم وخوري نو بده کې زیات ثواب دی. نهم نمبر خبره چې کجوري سره رو جماعت کول ته رو جماعت افطار کې باید چې تاسو سره کجوره در سره او په کجوره باندې چې کوم دی افطارو کې دا مستحب طریقه ده او سنت طریقه هم ده. نو په کجوري سره
افطار کول روزه ماته په کجوري سره کول که کجوره نه وي د هغې نه پس مالګه که مالګه وي نو په مالګه باندې دې باید چې روزه ماتې وشي که مالګه نه وي د مالګه پس نه اوبه چې اوبه دومره قدر ته کې وڅکي چې ستا روژه پرې ماته شي د هغې نه پس بیا روټۍ خوراک نو دا 9 مسایل چې کوم دي دا د روژه ماتې مسایلو چې دا مسایل من خاص په دې باندې چې کوم دی توجه وکړو خاص کر د روژه ماتې په وخت کې د هغې دعا او د افطار په روژه ماتې کې چې کوم دی تعدي کول تلوار کول چې په روژه ماتې کې موږ او تاسو چې کوم دی تلوار او تعدي وکړو ځکه عایشه رضی الله تعالی عنها وایي نبی علیه السلام ویعجل الافطار په افطار کې به تعدي کوله چې ټیم به څنګه داخل شو او وخت به داخل شو نور به پرېوت نو فورا به روژه ماتوله نو په روژه ماتې کې تلوار کول بل په روژه ماتې کې دعاګانې وکړل په دغه وخت کې چې کوم دی خپل ځان دعاګانو ته راوزګارول او دعا غوښتل الله سبحانه وتعالی نه د خپل نیک عملونو د قبلېدو په باره کې د خپلو ګناهونو د معافۍ په باره کې الله سبحانه وتعالی ته توبه ایستل او د دوا غوښتل د خپلو حاجتونو ځکه چې په روژه ماتې کې وي الله سبحانه وتعالی په دواګانو کې یوه دوا نه رد کړي هر قسمه دوا چې خو یوه دوا خامخا الله سبحانه وتعالی د خپل بنده قبلوي او د 3 کسو دواګانې چې کوم ده الله سبحانه وتعالی د سره نه رد کړي په هغې کې یو روژهدار انسان دی چې د روژه ماتې په وخت کې کله الله سبحانه وتعالی نه دعا غواړي نو په دغه وخت کې خپل اهل و عیال خپل بچي دغه هم دوا ته کېنول په خپل هم ځان دوا ته کېنول زنانه چې کوم دی هغه هم د کور په دغه وخت کې چې کوم دی دوا ته راوزګارول او هغوی ته د دوا ترغیب ورکول چې ته دوا وغواړه نو خپل واړه ماشومان بچي هم په خپله هم خپل کور والا هم ټول چې کوم دی په جمع باندې دوا وغوښتل د ځان دپاره د ټول امت ته خیر دپاره نو په دغه وخت کې دواګانې قبلېږي الله سبحانه وتعالی د روژهدار انسان دعا قبلوي باید چې په دغه وخت کې موږ ځان دپاره چې کوم دی د خیر دعاګانې وغواړو الله سبحانه وتعالی دې په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین